یو زنانه د پاکۍ باندې بیماری راله او بیا پاکه شوه زنانه باندې بیماری راله او بیا څه شوه پاکه شوه بلکل یقیني پاکه شوه د دې طهر او صفایي نه بعد پې بیا زړوالی او خړوالی راغی نو دا به هیڅ هم نه شمارلی کېږي دې وخت کې به دا مونځ هم کوي روجې به هم نیسي او خاوند ورسره ملاقات هم کولی شي او په هغې کې باندې دلیل څه دی امام ابو داود حدیث راوړی د ام عطیه رضی الله عنها وی كنا لا نعد الصفر والكدر بعد الطهر شيئا چې کله به موږ وی پاکي شو ام عطیه وی نو د پاکوالي نه بعد زړوالي او خړوالي له به موږ اعتبار نه ورکوو دریم حال دا دی یعنی دې خور دا سوال کړی دی چې کله کله په ما بلکل وینه رانشي خو د حیض په ورځو کې زیړوالی او خړوالی راځي راجح قول دلته دا دی چې د حیض په ورځو کې چې د زیړوالی او خړوالی راځي اگر که وینه ورسره نه وي دا هم حیض شمارلی کېږي ځکه چې دا ورځې د څه دي ورځې د حیض دي او دا د جمهور العلما قول دی بلکې بعضو خو لا په دې باندې اجماع را نقل کړی د علماو نو یو زنانه د په هغې باندې ټوله میاشت وینه رانله خو د هغې چې کومې ورځې د هغې ته معلوم وي د په هغه ورځو کې زیړوالی راغی او خړوالی دقه زیړوالی او خړوالی به څه حسابېږي دا به حیض حسابېږي والله اعلم